چې تر څو بیا مې شوز چا زیاته لایټ کړي دي د خلکو مدد چا زیات کړی دی زه ستاسو دا یو نو مطلب ګوره که د انساني خدمت که په حواله باندې وګورو نو ډاوټ جمال ترکی چې ده هغه ماشاءالله مطلب ډېر یو نوم هم لري د ایوارډ هم اخیستی ده نو خورکي دغه رنګ د پیجو هم دا رنګ حساب دی پیجو نوم خو به ته ورکړې ته خو به ځان بیکګراونډ به ته خپل هغه نه کې شو خپل ځان به فرنټ نه راوړي لیکن خلک ستا د پیج هغه کوی چې لکه اوس بډي چوډیا ستا زموږ یو ملګری چلی د بلوچستان په ټاپ پیجز کې یو پیج دی بډي چوډیا دغه رنګ د جمال پیج دی خلک د جمال ډېر عزت کوي جمال چې ځای ولاړ شي خلک قدر ورکوي عزت ورکوي دغه رنګ دته ایوارډ میلاو سو عالمي ایوارډ دته میلاو سو مختلف ایوارډونه میلاو سو لیکن زموږ بلوچستان په یوه وجه باندې ډېر پاسمانده دی کم خلک چې د بلوچستان دپاره کار کوي د بلوچستان په ایشوز باندې کار کوي هغوی ته دومره خلک عزت نه ورکوي کم خلک چې بلیک میلینګ کوي کم خلک چې خلک بلیک میله کوي خلک غټ پرسنالټیز بلیک میله کوي د هغه ډېر عزت په معاشره کې هر یو ځینې ویرېږي خوف وي راسې په زړه کې چې دا سړي څه به موږ ځان ګورو لیکن په سوشل میډیا کې د ګردو غټ کردار دغه دی چې کوم انسان د بلوچستان یا خپل د معاشرې یو شی دی هایلایټ کړي په یو شو باندې کار وکړي موږ دا وایو دغه رنګ جمال صاحب سو جمال ترکی دی کوشش کوي د خلکو څخه پیسې واخلي ځینې خلک د ده په سیم پروپیګنډا کوي لیکن هغه خلکو ته زما دا پیغام دی چې راست دا کار ته وکړه ستا د کوم خلک پیسې درکوي جمال ترکی ته زه ورځ خپل ورسره کښېنستم مال جمال صاحب دا پیسې مثال خلک وایي فوټو سیشن کوي لکه شهریار شول دول دا ځینې خلک ما د بار ملکه پیسې راولږي وایي دا په خلکو کې ډسټریبیوټ کوي هغه که نو هغه هم زما څه یو ایډنس غواړي پروف غواړي سبا بیا ما ته پیسې راواسي د هغې دپاره خامخا فوټو سیشن لازمي دی لکه اوس د کینسر مریضان چې جمال کیمیوترافي خپل د جیب ورته کوي د ده په کور باندې عبدالباقي یو ډېره غټه واقعه وسوه که ستۍ په یاد هغه د په مینه کې چې مثال پلار دوی سترګې وړاندې کړې نو تعالی جمال په کور باندې جمال سره رایش د دغه ورسره دی هر شی ورسره دی یعنی سوشل میډیا د یو لحاظ ډېر زبردسته پوزیټیو رول ادا کړی دی په بلوچستان کې چې موږ ښه استعمال وکړو ښه استعمال او یو نیګیټیو رول دغه دی چې نن سبا خلک د احساس کمتري شکار دي چې هغه 5000 فالوورز راسي پیج به خپل په نامه جوړ کړی دی ځان ته یو لیډر وایي د لیډر او د سوشل ورکر په منځ کې ډېر غټ فرق دی